د بشر په تاریخ کې یو خطرناک اټومي ناورین په کال 1986 د اپریل په 24مه نیټه د هغې وخت شوروي اتحاد پورې تړلې ساحې اوکراین کې د چرنوبل په نوم یو اټومي بټۍ چاودېږي. په دې شپه په 4 نمبر ریاکټر کې کارکوونکو هڅه کوله چې د برېښنا سیستم معاینه کړي، خو د دې ازمایښتي عملیات پر مهال د بې تجربه کارکوونکو او د زیاتې برېښنا د تولید له امله چاودنه رامنځته کیږي. د چاودنې له کبله زرګونه ټنه راډیو اکټیف مواد فضا ته الوزي او دا زهري ګازونه له چرنوبل نه بهر حتی تر اروپا پورې هم خپریږي. خلک خپل کورونه، مالونه او هر څه شاته پرېږدي او نور هیوادو ته کوچ کوي. د څو ورځو په جریان کې په سیمه کې پاتې ژوندي موجودات لکه ځنګلي حیوانات او الوتونکي ټول ژوند له لاسه ورکوي او حتی ونې هم اور اخلي. په دې پیښه کې تر 4,000 زیات انسانان ژوند له لاسه ورکوي او تر 2 لکو زیات خلک د سرطان او نورو ناروغیو ښکار کیږي. دا چې تر ننه پورې هلته راډیو اکټیف مواد شتون لري، هغه سیمه ناپاکه ده او هلته کښت نه کیږي. که څه هم ځینې حیوانات دې ساحې ته بیرته راستانه شوي دي، خو دا سیمه اوس هم د انسانانو د ژوند لپاره خطرناکه ده. د چرنوبل ناورین موږ ته دا ښیي که چیرې اټومي طاقت غلط استعمال شي، پایلې به یې نه یوازې موږ ته بلکې راتلونکو نسلونو ته هم خطرناکې وي.